د قیمتي ډبرو د صادروونکو شرکتونو نوې ټولنه جوړه او په فعالیت کې پیل وکړ. محمد یونس مومند د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال د دغې ټولنې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې. د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی او پانګوال هیوادوال باید د تولید او صادراتو د کچې لوړولو ته نور هم پاملرنه وکړي. افغانستان با تمام کشورهای جهان مراودات تجارتی بسیار خوب داره با حفظ منافع اقتصادی خود. صادرات ما تقریبا در حدود 2 سال گذشته تقریبا 300% افزایش داره. افغانی با ثبات ترین پل در منطقه و جهان هستند. د تریاک و کشت لمنځه تللی دي. امنیت په ټول افغانستان کې سراسر امنیت دی. لہذا پر ټولو سوداګرو موږ غږ دی چې په افغانستان کې خپل سرمایه گذارۍ ته ادامه ورکړي. لوی پروژې لکه د سالنګ پروژه، د کوشتېپې د کانال پروژه، د لوی سړکانو پروژې در لاس لاندې دي. د افغانستان د ملي سوداګرو په همت باندې او د افغانستان د اسلامي امارت په خاصه توجه باندې په دغو مراسمو کې سوداګرو او پانګوالو ویل مخکې کلونو کې به په قاچاقي توګه بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه توګه د افغانستان قیمتي ډبرې صادرېدې چې له نیکه مرغه اوس مهال ټولو صادراتو او د کانونو استخراج په قانوني توګه ترسره کیږي. قبلا منرال افغانستان به نام کشورهای منطقه به جهان صادر میشد. اتحادیه با سعی تلاشی که داشت توانست که منرال افغانستان به نام خود افغانستان به کشورهای بیرونی معرفی نمود. د دغو مراسمو ویناوالو وویل چې په افغانستان کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده او بهر میشتي افغان پانګوال د خپل هیواد ته راشي او دلته د پانګونه وکړي. افغانستان په نورو خلکو نه جوړیږي. افغانستان لله الحمد له سرو زرو ډک ده، له زمرودو ډک ده، له یاقوتو ډک ده. د موږ د تاسې یو د جګدلک غمی که موږ تاسې سنبال کو نړۍ ته د افغانستان په نوم باندې صادر کو، دا د ټول افغانستان د مشکلاتو د حل دپاره بسنه کوي. افغانستان کې 14,000 میلیارده په انداز باندې افغانستان کې ذخایر پراته دي. صرف د بامیانو د اجګک په دغه لوی کان کې 50 میلیونه ټنه اوسپنده ثابته د ځمکې په سر باندې پرته ده. د افغانستان د کټواز د حوزې تیل د پکتیکا چې کله په کار باندې ولویږي چې د پکتیکا له مرکز شرنې نه نیولي د زابل د سرخګان غرسې تر څو ختمیږي تر هغه ځای پورې دا تقریبا د افغانستان نه بلکې د سیمې د تیلو مرکز ده. که چېرته د ماو تا تجار په عوض د دې چې په خارج کې سرمایه ګذاري کوي، په عوض د دې چې په خارج کې دته د مهاجر په سترګه کتل کیږي، په عوض د دې چې په خارج کې دی په پردي نامه باندې تجارت کوي. د قیمتي ډبرو د صادروونکو شرکتونو مسؤلینو همدارنګه وویل چې د قیمتي ډبرو د کاروبارونو د ودې لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده او په دې برخه کې د مسلکي زده کړو او لابراتوارونو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وشي. تقاضای ما این است که دولت امارت اسلامی باید تلاش بکنند تا یک اینستیتوت مسلکی در عرصه تربیه جیمولوژیست یا جواهرشناسا ایجاد بکنند. ما الحمدلله دانشگاهی داریم یا پنتونایی داریم که در اونجا محصلین به عنوان دکتر، انجینیر تربیه میشن، اما متاسفانه تاکنون ما اینستیتوت یا دانشگاهی نداریم که جیمولوژیست یا جواهرشناس تربیه بکنه. جامعه افغانستان و این سکتور به چنین یک اینستیتوت اشد ضرورت دارد. تقاضای ما از مسئولینی است که بالای از این موضوع تمرکز جدی داشته باشند. تقاضای دوم ما از دولت امارت اسلامی است که افغانستان دارای یک لابراتوار استاندارد است. نیاز به یک لابراتوار استاندارد است. اگر یک لابراتوار استاندارد ایجاد بگردد، اکثریت مشکلات این سکتور بالخصوص تجارایی که در سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فعالیت دارند حل میشه. ما اشد مبرم برای داشتن یک لابراتوار استاندارد در افغانستان داریم. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډیریو سیمو او ولایتونو کې د قیمتي ډبرو او منرالونو کانونه شتون لري چې قانوني استخراج به یې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ مثبت بدلونونه رامنځته کړي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، کابل.